نن 10 د اګست کال 2018 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې مې سیمه ییز او نړیوال موضوعات دي. بالخصوص څرنګه چې تاسو معلومه ده د نوې نړیوال په هنداره کې د ترکیې د پاکستان او د عربستان سعودي دا تړون چې دی په ډیرو مسایلو باندې اغیزه کړې ده او د تاثیرات په سیمه کې او په نړۍ باندې پراته دي. په همدارنګه د ایران کې د سیاسي کړکېچ کوم خاطر روان دی الته هم دننه چې څنګه ماته سبل ورځ د پزشکان د خلې نه ویلو چې دلته زموږ منځ کې اختلافات موجود دي خو د هغې باوجود دی لګیا دي خپل مبارزه کوي او د ده متعلق باندې خبرې دي. همدارنګه د ایران استخباراتو ادعا کړې ده چې دوی 21 تنه د اسرائیل مخبران نیولي دي. د یمن شورا رئیس د عربستان او د ترکیې د تړون په هکله باندې خبرې کړې دي. همدارنګه د یمن حوثیانو برید په عربستان سعودي او د هغې په یمن په ځینو ساحو باندې د ټرمپ متعلق چې د تنګي هرمز د خلاصون په هکله خبرې کړې وي او د ایران ځواب. دارنګه نور واړه موضوعات دي دا به انشاءالله ستاسو خدمت ته وړاندې کړم. لومړی د هر څه نه مخکې راځم د مکې تړون په هکله. د مکې د تړون په هکله د نړۍ په سطحه باندې منفي او مثبت نظریات ډیر زیات دغه کیږي. څوک یې مثبت اړخ ته ګوري او څوک یې منفي اړخ ته ګوري. کاملا زیات نظر دا دی چې دا تړون مخکې نشي تللی لپاره دی چې دې کې ډیر زیات لوب هولز یعنی خلاګانې وجود لري او دا کوم ډلې چې سره یو ځای شوي دي دا داسې ډلې دي چې د دوی مزي د بل چا په لاس کې دي. نو دا ستونزمنه ده چې دوی وشکله تر څو چې هغه مزي دوی نشي کولی دوی نشي کولی چې دلته سره اتحاد وکړي. خو د باوجود هم اکان فیدان د ترکیې وزیر خارجه یا د بهرنیو چارو وزیر د دې معاهدې په هکله کافي وضاحتونه وکړل او د هغې د کار په نوعیت باندې خبرې وکړلې. د دفتر په متعلق به څنګه یې په دفتر کې به کوم امورو باندې غور کیږي دغه موضوعاتو باندې د کافي رڼا واچوله. یو خو دا دی چې د مرکزي دفتر به په مکې معظمه کې د عربستان سعودي کې وي. دا به یو سکرټریټ لري او په دې سکرټریټ کې به د یو رئیسي او د درې وړو ملکونو او د نورو اعضاو چې څوک دې کې ګډیږي که مثلا قطر راځي، کویت راځي، مصر راځي، هر څوک چې راځي څومره اعضا راځي هغه به دلته نمایندګي لري. د دې دفتر کار به دی چې د اسلحې د تولیداتو باندې یعنی ټکنالوژي باندې به دوی کار کوي او د درې واړو ملکونو یعنی چې هم په دې کې که ترکیه ده که پاکستان دی تاسو معلومه طیارې جوړوي، ټانک جوړوي، میزایل جوړوي، دا کوي دا به دوی سره شریکوي د به تولید او د پیداوار به زیاتوي په نوعیتونو باندې به کار کوي. دې کې به سره یو بل سره همکاري کوي یعنی د ټکنالوژۍ همکاري به دوی سره لري. د تسلیحاتو تولید په باره کې به څومره دوی لري څومره نور باید پیدا کړي په دې باندې به سره خبرې کوي. په همدې رنګه د اردو باندې به خپل دا کوي یو مشترکه اردو چې دوی جوړوي چې د دې تعداد به باید څومره هر ملک کې باید څومره وساتل شي او څومره دی فرضاً مثلا ترکیه کې دی شي عربستان سعودي کې خپل قوا ولیږي هلته د پاکستان قوا موجوده ده. آیا پاکستان په دې کې به خوشحالیږي ځکه چې پاکستان که ترکیه هلته ځي خو ترکیه به د سهمیې او پیسې اخلي پاکستان خو د 70 کالو نه ده اخلي. دغه ټول موضوعات دي چې د دې دا خبرې دا وکړي. بر علاوه د دې نه د دې د کار په هغه پروسیجر باندې خبرو شوې چې آیا د دې به دا کار په دې ترتیبي چې په یو ملک باندې حمله وشوله نو دا دوه ملکه نور به سیده جنگ ته ځي. په دې باندې کافي رڼا واچول شي نه دا کار به په دې رقم ته نه دا به د هغه 5مه ماده د ناتو غوندې چې په یو ملک باندې حمله وشي ټول ملکونه متحرکیږي. دوی وایي چې د دې طریقې کار به داسې چې که یو ملک جنگ ته ځي او دوی د معاهده کې ویلي چې دا د نړیوال قوانینو یعنی ملګرو ملتونو د منشور یو 50مې مادې لاندې د دفاع خودي لاندې به دوی عمل کوي. یعنی یو مملکت که د هغې امنیت ته خطر کیږي هغې باندې ګواښ کیږي هغه به اوله کې خپل دفاع په خپله کوي.
که هغه استخباراتي ملګرتیا ته ضرورت لري د دوه ملکونه به غواړي، که دفاعي ملګرتیا ته ضرورت لري د دوه ملکونو نه به غواړي، که اصلحې کمبودات راځي د دوی دواړو نه به غواړي. که چیرته د یو ماتې سره مخ کیږي، مشکل سره مخ کیږي، په هغه صورت کې دی کولی شي درخواستي ورکړي چې اوس زما د دفاع لپاره تاسو قوا راولېږئ، ځکه چې زه نشم کولی دا وجنګېږم او زه دا نه کوم. نو هغوی به بیا غور کوي چې دلته ځي که نه راځي. نو دلته اوس یو پوښتنه دا زیات مطرح کیږي، که چیرته د پاکستان او د هندوستان جنگ ونښلي، آیا عربستان سعودي او ترکیه د هند په مقابل کې پاکستان څنګ کې ودرېږي؟ دا یو لوی سوال دی، ځکه چې کومه پانګونه د عربستان سعودي په هند کې ده، د هغې په 10مه حصه هم په پاکستان کې نه لري. نو هغه خپل پانګونې ټولې خرابوي؟ زه فکر نه کوم. مثلا پاکستان او د افغانستان جنگ ونښلي، پاکستان خو قصداً هم بریدونه کوي، آیا عربستان او ترکیه د پاکستان په خلاف راځي؟ زه فکر نه کوم چې راشي. نو دلته په خپله دا ثابتېږي چې دا تړون په هغه رقم تړون نه دی چې عملي جنبه ولري. بله خبره دا ده چې دوی په دې تمه دي چې دغه مصر به حتما راځي. د ترکیې بهرنیو چارو وزارت دا دغه کړی دی چې د ډېر پر امید دي چې مصر به زر دوی سره یو ځای شي. مصر ما تاسو پرون برنامه کې ویلو چې هغه خپل عذرونه او عوامل لري، هغه نه راځي. د هغې عذرونه به یو دوه تاسو ته زه ووایم. یو دا دی چې امریکا دلته د هر کال دوی ته یو بودیجه ورکوي د اسرائیل سره د ملګرتیا لپاره. که چېرته دی دې پیمان ته راځي او د اسرائیل سره یې دې شخړه کېږي، هغه 3 میلیارده یا 4 میلیارده چې د کار مصر ته امریکا ورکوي هغه پې بندېږي. بل دا دی چې دوی یو تړون کړی دی 1990 کې په نامه د کیمپ ډیویډ. د کیمپ ډیویډ اګریمنټ چې دی د هغه تر اوسه خپل په ځای دی او مصر دغه نه وتی نشي. که دغه نه وځي ټول روابط د امریکې سره د اسرائیل سره دا ګډوډېږي. هغه بودیجه چې د دوی ته نه ورکوي د ده بابت نه، د ده وجې نه دی اوس که زړه یې غواړي چې دلته راشي راتللی نشي. نو زه فکر نه کوم چې هغه خپل دا منافع د لوی اسلامي منافعو لپاره قرباني کړي. دا خو ضعف دی د اسلامي نړۍ کې چې موږ اقتصادي وضع د ملکونو داسې خرابه ده چې که یو چېرته یو چا ورته دانه واچوله بل دانې ته نشي تللی. او د مصر ته امریکا او دوی دانه اچوي، هغه د امریکا په چنګالو کې دی. نو دا یو غټه ستونزه ده. همدارنګې ترکیه د امریکې لویه اتومي اډه په ترکیه کې ده. آیا چې ترکیه بل خواته په خلاف د امریکې او په خلاف د اسرائیل لاړ شي، آیا دا اډه هلته پاتې کېدی شي؟ که پاتې کېږي آیا د ده په خلاف به استعمالېږي یا د په ګټه به استعمالېږي؟ دا بل طرف د دې قضیې دی چې ډېر مهم دی او د دې لپاره توجه پکاره ده. نو په لنډه کې دا ویلی شو چې دا کوم شرایط دوی وضع کړي دي هغه په همدې بابت دي چې د 50مې مادې لاندې هر ملک د خپل دفاع لپاره به ځي، بل ملک نه باندې به غږ نه کوي. په آخري لمحه کې به غږ کوي که هغه کې هغوی راغلل که راغله که رانغلل رانغلل. بله دا ده چې دا کومه بودیجه چې دلته انتخابېږي تعینه شوې ده چې دا به راټولېږي چې دا به دفاعي بودیجه یي، دی به تولیدات به زیاتوي، فابریکې به جوړوي، میزایلونه به جوړوي، تیارې به جوړوي. دفاعي پاکټ دی دا د تولیدات د اسلحو دا په دې پروجیکټس باندې دی کار کوي، په دې پروژو باندې دی کار کوي. دا پروژې به آیا چې دا تولیدات کېږي آیا نړۍ به دې ته همداسې ګوري؟ موږ مخکې نه پرون شپه تاسو ته ویلې چې په مقابل کې هند، اسرائیل، قبرس، یونان او امارات متحده عربي یو ځای کېږي. اوس یو بل دغه هم مخکې ته راغی چې عربستان سعودي، کویت او قطر او چین دی ممکن دی چې یو تړون او یو قرارداد امضا کړي. نو دلته د نظامی پاکټونه اوس روان دي. نظامی پاکټونه دا دي چې دا د جنگ د مخکې نه مخکې په هغه میدان کې جوړیږي چې د جنگ لوی خطر متوجي، بیا نظامی پاکټونه جوړیږي چې که جنگ کېږي ته به دې طرف ته ولاړې ته به دې طرف ته ولاړې. دا هغه لویه ستونزه ده چې دوی ورسره مخ کې دي.